پاکستان کې امیر ترين کس ته چې هغه هم د خپل ژوندۍ نه خپه دی، په خپل ژوندۍ کې خوشاله نه دی، ځکه چې هغه سره گاډي شته، کمپنۍ شته دی، پیسې ورسره دي، هر څیز ورسره دی، او بیا هم په خپل ژوندۍ کې خپه دی. دغه په کمپنۍ کې یو کس کار کوي سکیورټي ګارد چې هغه هم په خپل ژوندۍ کې خپه دی. یار ویډیو سره مکمل وګورئ، دا یو ډاکټر واقعا ده، هغه بیان کړی دا کتاس واورید نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ په ژوندۍ کې چې دا یو کس هم خوشاله نه دی. دا یو امیر ترين کس سره چې دی نو ډاکټر مې راو شوی دی، دغه نه تاسو کې چې د خپل ژوندۍ کې خوشاله یو کنه، هغه ته زما سره هر څه شته دی، زما سره گاډي شته، کمپنۍ شته، خو زه بیا هم دغه ډاکټر صاحب ویل کنه د امیر ترين کس سره چې دی نو زه روانم دغه پام هاوس ته. چې کله زه پام هاوس ته ورسېدم کنه ډاکټر صاحب ویل کنه د امیر ترين کس راته ویل کنه چې زما سره گاډي شته، هر څه شته، واغه سکیورټي ګارد چې تا تخکاری و دا په خپل ژوندۍ کې خوشاله دی، د دې سره هر څه شته، دا ډېر زیات خوشاله دی په ژوندۍ کې، او زه چې په خپل ژوندۍ کې خپه یم. دغه ډاکټر چې نو بیا د سکیورټي ګارد لوره د سکیورټي ګارد نه تاسو کو چې په خپل ژوندۍ کې خوشاله او که خپه هغه وایي کنه وای مال دې هر څه پکار دی، مال دې کمپنۍ پکار دي، سي ګاډي پکار دي، لکه زمونږ د مالک سره چې دي هغه چې مال دې هر څه پکار دي، چې زما څلور ځامن دي کنه، وای زما څلور ځامن دي، هغه سکیورټي ګارد وته وای، او زما چې دنو یو خور دا هغه کونډه شوی دی، هغه د بوډا مور بلار بات مې دي، زه چې خپل بل خبره به دا یې کنه لکه اوس چې مونږ راشن راو د میاشتې تقریبا 6 ورځې کېږي، او د لس ورځې چې مونږ ډېر زیات په مشکل باندې چې دنو تیرو. دغه امیر ترين کس ویل کنه چې زما سره بچی نشته، لکه زما یو زوی دی هغه هم پاگل دی. امیر ترين کس ویلو بیا چې د ډاکټر د امیر ترين کس ته خبره وکړه ویل چې دا څلور بچی چې دی نو زه تعالی درکمه د سکیورټي ګارد، او زه د څومره پیسې دولت چې دی نه غریب کس لور کړم نو دا به څنګه شي. نو دغه امیر ترين کس ته ویل کنه ویل چې د ډاکټر سره ناشنا خبرې کوي، او دا غاله چې نن تیز کا او لږ زر لاړ شمل ګرو. په دې ویډیو کې زموږ د لپاره ډېر ښکلی عبرت دی، او ډاکټر صاحب واقعا چې دا نو هغه لیکلی و، ځکه چې امیر ترين کس ورسره و دغه سره هر څه وو، هغه بیا هم په خپل ژوندۍ کې خوشاله نه و. یو سکیورټي ګارد نه تاسو کو هغه هم په خپل ژوندۍ کې خوشاله نه و. ولګو چې انسان په کوم حال کې وي هغه خوشاله نه وي. هر انسان چې د خپل پیل نه تم وي هغه خپل پیل کې ډېر زیات تم وي، هغه چې نو ډېر زیات خپوي په ژوندۍ کې. که هر انسان ته وګورئ کنه ته بل انسان ته ګورئ چې دا په ژوندۍ کې چې دا نو روغ دی، دا خوشاله دی، په سر باندې غمونه نشته، او تاسو چرته هم دا نشئ کتلی. که چرته تاسو دغه نه تاسو وکئ هغه په خپل ژوندۍ کې خپئ، هغه چې نو ډېر زیات ستومانه که څنګه چې تاسو دا ویډیو وکتله چې امیر ترين کس نه هم تاسو شو، هغه هم په خپل ژوندۍ کې خپه، او بیا چې سکیورټي ګارد نه هم تاسو شو چې د امیر ترين کس په یو کمپنۍ کې کار کوي، سکیورټي ګارد دی، هغه نه تاسو کوي شو، هغه هم په خپل ژوندۍ کې خبرې عمل ګرو چې بګم ځای کې څوک نه هغه خپه عمل ګرو. ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کړئ، همیشه چې په خپل پیل کې خوشاله اوسئ. دا یو بدري ورځ ژوندۍ ده، او هر انسان چې په خپل پیل کې تنګ وي، په خپل ژوندۍ کې چې دا تنګ وي، که څومره پیسې ورسره وي، د چا سره د یو کم وي، د چا سره د بل. اوس د امیر ترين کس سره چې د ماشومان ورسره نه و، بچي نه و، او د سکیورټي ګارد چې نو سره بچي خو دې سره پیسې نه ملګرو. نو دا چې نو الله پاک یو نعمت یو انسان نه ورکړي، بل ورکړي وي، ټول چې نو انسان نه ورکړي ملګرو. کته څو ګوره امیر ترين دې انسانانو شهر سب ورسره او هغه باندې به خوراک باندې به خوراک نشي کولای، یو خامخا څه مشکلات ورسره وي په هر ژوندۍ کې چې نو امتحانونه دي ملګرو. دا سکیورټي ګارد چې نو هغه په خپل ژوندۍ کې تر هغه په خپل ژوندۍ کې تنګ دی، امیر ترين کس چې نو په خپل ژوندۍ کې تنګ دی. دا ډاکټر صاحب چې دا واقعي لیکل په اړه کې څه وایي